مور ګرځي او په کورونو کې سوال کوي، دغه د سوال روپۍ هم د ځان سره راوړي دي. 14,300 افغانۍ او 10,000 کلدارې مرسته د مورکۍ سره وشوه. زه د ډېرې مجبورۍ سره مخ یم. زه دغه افغانۍ چې دي په ما باندې دا د کور کرا ده. دا به زه اوس وړم کور کرا کې بیا ورکوم بچو. زه د 11 روپو راوړونکی نه لرم. درنو ملګرو، یو ځل بیا مو د شیخ مصري اوسیدونکې هغه مورکۍ چې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکې وه او 3 بچیان یې شهیدان شوي وو، یو یې خاوند د لاسه ورکړی و او په مخکې ویډیو کې تاسې د دې هغه مشر زوی هم ولیده چې هغه یو قسم د جټکۍ مرض ورباندې راته. هغه مخکینی ویډیو کې د دې ټولو حال موجود دی. یو ځل بیا مو دلته راوغوښته هغه ویډیو چې موږ شیر کړه درنو ملګرو، نو د ملګرو د کور ودان وي د خپل وس مطابق د مور سره ډېره مرسته وکړه. مور ځان سره یو ثبوت نن دلته بل هم راوړی دی. درنو ملګرو، په رښتیا چې مور ګرځي او په کورونو کې سوال کوي او په شیخ مصري کې دا 2,500 افغانۍ د هغې کور کرایه خلاصوي. دغه د سوال روپۍ هم د ځان سره راوړي دي. د دې پیسې د وجې مور کړېږي، بل څوک یې په کور نشته او دغه مور د کور سرپرسته د هغه زوی هم مریض دی. درنو ملګرو، موږ چې هغه ویډیو شیر کړه نو د مور دپاره تقریبا $200 د امریکا نه یو ورور راجمع کړل چې د هغې نه 15,300 افغانۍ جوړې شوې. همدارنګه یو بل ورور د جلال آباد د ښار نه 15,000 کلدارې موږ ته راولېږلې. یو بل ورور 2,000 کلدارې راته د ډکې په بازار کې لاس په لاس راکړې. همدارنګه یو بل ورور چې یو تنکی ځوان دی، زموږ هر یو ویډیو چې هغه وګوري د هغې کورنۍ سره خامخا د خپل وس مطابق مرسته کوي. هغې ورور هم 3,000 کلدارې راته لاس په لاس راکړې. 1,000 افغانۍ یو بل ورور راته لاس په لاس راکړې. نو اوس د مورکۍ سره ټوله مرسته چې ده 15,300 افغانۍ د هغه $200 نه جوړې شوې، 1,000 افغانۍ بل راکړې وې، نو دا 14,300 افغانۍ دي او 10,000 کلدارې. دغه مرسته د مور سره اوس لپاره وشوه. مورکۍ اوس هم ډېری درد د ځان سره لري. د مور خبرې هیڅ د زغملو نه دي. باور وکړئ درنو ملګرو، او هر هغه چا چې ورسره صدقه کړې ده. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هر سحر چې په بندګانو راخیږي نو 2 فرښتې راکوزیږي. یوه وایي چې یا ربه صدقه کوونکي ته ډېرې بدلې ورکړه، او بله وایي چې یا الله د بخیل مال تباه او هلاک کړه. درنو ملګرو، چا چې د مورکۍ سره مرسته کړې وي، دغه صدقه یې کړې وي، الله رب العزت دې ورته ډېرې نیکې بدلې ورکړي. الله دې ورته په دې دنیا او په هغې دنیا د بېلې بېلې روپۍ ډېر ډېر اجرونه ورکړي. یو ورور چې د امریکا نه یې $200 جمع کړي وو، هغې ورور هم اولاد نشته، د هغې غوښتنه یې کړې وه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
12 14 15 16,300 روپۍ. درنو ملګرو 15,300 افغانۍ د هغه امریکا چې کوم ورور $200 مرسته کړې وه د هغې نه جوړې شوې وي. 1000 افغانۍ راته یو ورور خپل دوکان کې لاس په لاس راکړې وي. او مورې دا هم وشمېره: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000. درنو ملګرو دغه 10,000 کلدارې چې 15,000 کلدارې یو ورور د جلال آباد نه مرسته کړې وه، 3,000 بل ما ته دوکان کې لاس په لاس راکړې وې، او 2,000 کلدارې د ډکې نه یو ورور مرسته کړې وه. نو له اوس لپاره 14,000 افغانۍ 14,300 افغانۍ او 10,000 کلدارې مرسته د مورکۍ سره وشوه. ټولو ملګرو ته د الله رب العزت ډېرې نیکې بدلې ورکړي د بېلې بېلې روپۍ. بچو ما سره چا دغه مرسته کړي، چا الواد نه الله د ډېرو خوږو نیکمله نیکسالي الوادو پلرونه کړه میندې کړه. یا الله چې چا زما یتیمانو زما غریبانو سره مرسته کړي، یا الله ته د ډېرو شتو یو په زرو یو په لکاو دو سره ته امدادونه وکړي رب العالمین. او بچو زه د ډېرې مجبورۍ سره مخ یم. زه دغه افغانۍ چې دي په ما باندې دا د کور کرا ده، دا به زه اوس وړم کور کرا کې بیا ورکوم. بچو زه د 11 روپو راوړونکی نه لرم. زه دا خواهش دغه بچو ته لرم چې ما ته دغه بزرګې پورې دومره روپۍ غونډې کړه چې زه دغه
15 لکه افغانۍ او 15 لکه کلدارې. زه د دغه محصولات ما نن دغه نمسیانو دغه بچیان تښتوي ګوتې تر غوڅوي، زه به چېرته وکړم؟ نور خو مې خاورو کې ایښي، دغونه به م خلاصه کړه. زه ډېره هیله لرم بچو چې ما سره دومره مرسته دغه بچي په لاس وشي. ما دا دومره خبرې کړي، دومره خیرات بنسټ ولتلې، ما سره دغسې ټیټ کومک او دغسې زما پر یاد چا نه دی اورېدلی. بچو زه د هېڅ چا په لاس هم نه غواړم، زه د همدغه بچي په لاس باندې غواړم چې ما سره کومک وشي او زه د دغه پور او د داره خلاصه شم. بعد د هغې نه ما سره میاشت به میاشت کومک چې زه د بچي د دغه مشکلات نه خلاصه شم، چې دغه بچي او ننګیندې او نمسي زما په سهولت کې شي، دا په مکتب کې شي، دا خپل علم وکړه بچو چې زه د دغه غریبۍ نه خلاصه شم. درنو ملګرو، مور سره چې موږ لومړی مرکه وکړه موږ بیخي تش لاس شو، خو نن چې ورته ډکې منګولې راغلو او تقریبا 14,300 افغانۍ او همدارنګه 10,000 کلدارې، دا مرسته د ستاسې مرسته وه. خو یو یادونه کوم درنو ملګرو، که ستاسې چېرته په زړه کې دا شک وي چې موږ که چېرته دوی سره مرسته وکړو، دې بنسټ ته مرسته ورولېږو، دغه مرسته به بل چېرته لاړه شي. نه، دا سوچ هېڅکله مه کوئ. موږ باور وکړئ چې ډېر ملګري، څوک په مکتبونو کې معلمان دي، څوک دکانداران دي، تقریبا 14-15 ملګري موږ په دې کار کې مصروف یو. یوازې ما تاسې چې ګورئ د کیمرې مخې ته، یوازې زه د کیمرې مخې ته راځم، تاسې د ما ګورئ چې کنې دا پیج یوازې زما دی، نه، د دې تر شا د داسې خلکو لاس دی چې هغوی ته الله رب العزت هم ډېره دنیا ورکړې ده او هم یې ورته ډېر غټ نیتونه ورکړي دي، الله رب العزت دوی هم داسې لري. درنو ملګرو، موږ کره هم چې چېرته ځو کومې کورنۍ ته ځو، موږ دغه ملګري د جیب نه راچوو. دا اوس هم چې چا سره لېږلي دي هماغسې امانت مو مور ته راورسول او همداسې مو در سره واده ده چې یو لسګون به هم ستاسې بل طرف ته لاړ نه شي، همدغسې به ټولو کورنیو ته وررسېږي. د اوس لپاره د تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم. د مور دعاګانې چې دي دا به انشاءالله خوښې نه ځي او رنګ به راوړي، تاسو ته به الله رب العزت ستاسې ټول مشکلاتونه حل کوي. ډېره زیاته مننه کوم.